بابا ما ته د مشورتیا ضرورت نشته او نه زه ځان مشوروم پوه شوې ما د سره چیلنج درې تا اوس نوې قصې شروع کړې خان بابا ته اوس تختې ته اوس پرې اوس روانې تا له اوس چل نه درځي چې زه رضیشان سره دا مقابله څنګه وکړم دا چیلنج مې کم اکسپټ کړی ته په هغه خپل چیلنج باندې ستومانې بهی مقابله به کېږي د مقابلې نه به وروسته نه تښتې دا تا چې کم ټایم او دا کمې خبرې وکړې تاسو باندې زه دا ویډیو ګورم تاسو دا ویډیو وګورئ بیا درڅه څه نورې خبرې کوم دا وګورئ چې څه چیلنج ته راوړې او څه چیلنج ستا غلط الفاظ نه استعمالو خو چې سستا په دې اړه کې زور یو په دغه کې زور. السلام علیکم دا میسج به نن بیا د زیشان د پاره دی چې غوبلې سره جوړ کړي کله یو ځای نه ویډیو کوي کله د بل ځای نه ویډیو کوي کسی برا سره نه کې لکه زیشانه تعالی مې صرف په دې جواب درکړی کني خان بابا بس ټول دنیا چیلنجونه کې چاله جواب نه ورکړي تعالی مې صرف په دې جواب درکړو چې تاسو سره مې تعلق او هغه تعلق دې ختم کو او تاسو را داسې ساده چیلنج دی چیلنج نه مخکې به یو 2 منټ اول تاسو سره د ما سیریس خبري چې بای تاسو کې چې تاسو باندې داسې چیلنج راکو. دویمه خبره کیسې مګه وکړه د یو ځای نه ویډیو کړه د بل ځای نه ویډیو خان کیله دارې مخې ته د ولاړیو تاسو سره زما 10 ورځې ټایم دی 10 ورځو کې دنه راشه چې څه چیلنج ته راوړې او څه چیلنج ستا غلط الفاظ نه استعمالو خو چې سستا په دې اړه کې زوري او په دغه کې زوري راشه زما تاسو سره جواب سره وکړه زما تاسو سره جواب دی زما تاسو چیلنج قبول نه چې څنګه چیلنج ته راوړې او یو خبره دې ټول عوامو ته نور ته کوم دا کم چې په ما ځان مشورې او ویډیوګانې ورکړي چیلنجونه چې چیلنجونه میننجونه مه کوئ کني ګورې زه به پسې په خپله نه درځم خان بابا ته تاسو ته درتلو پسې حاجت نشته په کور ناست یو تاسو خپل کورونو کې خرابېږئ هسې فضول چیلنجونه او ویډیوګانې مه جوړوئ چې د کم سړي داسې څه ویډیو دغه بیا موږ ته ځان تیار کړې او نور زیشانه اوپن چیلنج ښه کولو 10 ورځې ټایم دی تا سره 10 ورځې مې لکه ټایم ورکړه زبر ته په انتظار په خان کې لګي بار ویډیو ځکه چې اثر نشي جوړولې چې بار رس جوړیږي دې ته وګوره بیا به ویډیو نه کیږي خان ګری د بازان راوړسه هیڅ پته نه به زما ګنمن سوي نه به نور څوک سوي صرف د مو ستابه خبري دا چیلنج دا یاد ساده ځان سره مګر د خان بابا خبره تاسو اور د خان بابا ته زدا ویم چې 10 ورځې ډېر غټ ټایم د دومره انتظار څوک نه کوي چې 10 ورځې به تا ته مقابلې ته انتظار کوي او په 10 ورځو کې چې زه دغلته خان قلعه ته درشم او سبا ما ته وایې یا دغلته ستا ته نه یا پټ شي یا اخوا دېخوا شي بای ما ته فکس ټایم وښایه ما ته داسې ټایم وښایه چې هغه ټایم له زه درشم او تا سره دغلته زه مقابله وکړم ته ما ته ټایم نه ښه ته ما ته چې په 10 ورځو کې راشه په 10 ورځو کې به زه په ورځ کې 10 پېرې درځم ته به یا یا به نه دا قسمه ډرامې ما سره مه کوه خان بابا فکس ټایم ښایه کو مقابله کول غواړي او زور کتل غواړي بای تا ما ته په خپله خوله دا خبره کړې ده چې کم چیلنج ته راکړې لکه څنګه چې د اوس په دې ویډیو کې خو دا خبره به هم کې ما سره چې زیشانه کم چیلنج راوړي بیا به پکې دا ډرامې او دا قصې قطارې نه وي اوس تا دا خیالي چې زیشان به ماله د ګاډو د مقابلې چیلنج راکړي چې شا به دا ګاډې ونیسه یا دا وکړه بای زما د سره دا قصه نه ډېر خلک ما ته په کمنټ کې کوي زیشانه د منډې چیلنج وسکېره زه ورسره د منډې چیلنج هم نږدم زما چیلنج ډېر مختلف چیلنج دی هغه چیلنج ته خان بابا بیا ځان ټینګې بیا به دا قسمه خبرې او دا قسمه مرنډه نه کې او بیا به نه دا قصې کې چې هلته ته شر جوړ کې غوبل جوړ کې او خویمه جوړه کې دا غوبل جوړه کې او زورونه شروع کې چې یاره ته دا مقابله پسې ټایم خرابه کې بهی چیلنج مې درته ویلې چیلنج به در سره اکدم تر هغې به در نه راځم تر کومې چې چیلنج ختم شوي نه او تر کومې مې درته 5 لک روپۍ داسې پرېښي نه کومې بیله اعلی اول خو خان بابا زه ستا کو زړه غټ چې څنګه د وجود غټ دی کو داسې چې ته زړه غټ نو زه چې څنګه مقابله کړم به چې هغه بیا بل شان مقابله ده او نه ستا نه یېرېږم نه د ګنمین نه یېرېږم نه د قصو قطارو نه یېرېږم بهی دې پرې ستا پنګه زیشان څه ده تا په دې ویډیو کې یو خبره کړې ده چې د هغې نه مخکې به یو 2 منټه یا یو 2 خبرې زه د سره کوم بای ما سره د خبرو ضرورت نشته نه ما سره د رابطې کولو ستا ضرورت شته نه د قصو قطارو ضرورت شته بای مقابله ده چیلنج دی اندر ریکارډ به په ویډیو وې ټایم بخې زی بخې زه به هلته درځم په هغه ټایم په هغه ځای به هلته بیا دا مقابله کېږي دا قصې قطارې د زه نه منم چې ته لکه راځي دغلته او بیا چې 10 ورځې ټایم مې تاله درکو تاسو سوچ وکړئ په دې خبره خان بابا ماله 10 ورځې ټایم راکو فرض کا زه سبا ورلم مقابلې له او زما چې کم پلان دی زه هغه هلته یوسم د هغوی خلک هغه پلان وګوري هغه سیسټم وګوري چې هلکه دا خو زیشان دا مقابله راوړي دا چیلنج راوړی دی دا څیزونه یې ځان سره راوړي او په دې څیزونو مقابله ده او په دې څیزونو چیلنج دی وایي به چې خان بابا نن نشته بیا راشه بیا به وایي چې بیا راشه نو بای دا یو سلسله ده د 10 ورځو سلسله د کې خو ده بای دا سلسله ختمه کا
ټایم خایا زه خایا چیلنج در کول چیلنج میں در کړې چیلنج به سر ته رسې خان بابا به بوسو کې بوبه نه بوزې ډرامې به نه کې سپا خبره یوه خبره ټایم راته وښی بی زما داسې مقابله زما داسې چیلنج دی که نه قسم په خدای خان بابا کو ستا هغه داده یې موکي ته به اول د چیلنج نه تښتې ته مشکل دی که هغه چیلنج اکسپټ کې بیا به ورته ناست یې خوله به دې واتې ولي چې دا لا تا څه شی راوړی دی بیا به ته شر کې بیا به ته غویمه کې بیا به ته چغې سورې وې دا را درزه 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 او ملک به بله اړی بھائی ټایم وښایه خبره دې په خپله خوله کړې چې دا چیلنج دی خان بابا بیا درته ویم بیا درته ویم بیا درته ویم ما ته فکس ټایم وښایه چې هغه ټایم لا زه مقابلې له د خیره سره درشم انشاءالله بھائی ټولو کتونکو ته خواست دی دغه مقابله به زه لایو غږوم دا مقابله به زه لایف غږوم لایف کو تاسو ګورئ چې موږ دا مقابله لایف وګورو نو لایف کتلو دپاره په دې کې به تاسو ته کله زه لایف کېږم نوټیفیکیشن درځي خو چې چا سره دا پیج لایک پالو نه لایک دې کې د لایک اپشن دی د لایف چې څوک راځي د هغې اپشن چې ځي نو هغه لایک نشان وي او چې څوک دا بلې ویډیو هرې ویډیو نوټیفیکیشن غواړي نو لایک او پالو دواړه پکاري نو دا پیج ورسره لایک کې چې د لایف ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته در رسي دا پیغام شیر کې او دومره شیر کې او انتظار کوي خان بابا ستا د هغه جواب په انتظار یم په کم کې چې به ته ماته ټایم ښیې ته ماته ټایم راکړې چې په دې ټایم مقابلې له راشه ډېره مننه ملګرو دا پیغام شیر کې او دغه پیج لایک کې چې زه کله مقابلې له ځم چې تاسو ته لایو نوټیفیکیشن درځي چې چا سره دا پیج لایک کړي ډېره مننه ملګرو د الله په امان